نو سوچ او فکر نکې یا ایها الذین آمنو دا اوس و امور بیانی و داسې کارونه چې خیرات کې نو هغې ته به ډېر سوچ کې پر لومبی امر چې د الله په نوم څه ورکې نو ښه څیز ورکوه ښه دا نه چې سیوایي نو هغه به د جوماتي که نه او زنانه چې دی نو هغې دا خیرات والا یا جوماتونو نه چې کم چڼي راځي او هغې ډوډۍ غواړي نو دوی وله ککوړې پوښ کړي ککوړې هلکه ککوړې ولې پخې ځان له غټه ډوډۍ پخې او هغه له ککوړې پخې دا خو تا پکې فرق وکړه که نه دا تا هغه له ورکې که الله لی ورکې نو چې الله لی ورکې نو چې کومه ډوډۍ غټه وي نو هغه ورکه چې ډوډۍ یې پخې کړې کومه پکې غټه وي نو هغه د الله په نوم ورکه نو الله وي زه به ومنم چې ته په ما باندې د ځان نوم زیات مینې نو ځان له غټه او هغه له ککوړې پوښ کړي دا ککوړې وله ورکې که نه او ځان له یو شان پخ کړی او هغه له چې اچي نو داسې هسې معمولي غونته شوروی کړي یا پکې واچوي زه دي په پټو سکي که نه نبی علیہ السلام خو ویلو چې شوروا کې نو ستا پې څه لګي خو لګي اوبه پکې سیوا که که نه او یو پوټیت به پکې واچوه نو چې خیراتي دنه غواړي څوک هغه له ورکه که نه خپل چمګاوڼ کې ورکه نو ولې به الله ومني چې ته په ما مینې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو انفقوا خرج کې من طیبات ما کسبتم د پاک واغه سیدونو نه چې تاسو ګټلي په تجارت کې یا په نوکرۍ کې یا په بله طریقه چې تا په خپلو لاسو ګټلي ومما او داغنا اخرجنا لکم چې مونږ یې راوباسو تاسو لا من الارض د ځمکې نه فصل پای کې وشر دی وشر چې کم پټي باندې باران کېږي تی نو بکې هغې کې لسمه او چې کم باندې تاوان کې نو ګوره دین دلتم بیا نرمي کې پای کې شلمه دا د الله په نوم به ورکې غریب لا تر دې پورې چې امام صاحب وی چې په ګیاګانو کې به هم ورکې گیا چې د کرلی شوتل خید وغیرہ هغې کې به مشر ورکې بلکې تر دې پورې چې ستا په ونه کې مچو ګبینه چولرې تورو مچو او ګبین دی چې ځان له حاصل کو نو هغې ګبین کې به هم د الله په نوم باندې وشر ورکې ځکه چې دا خو الله کړی دی دا ونه که نه او مچۍ چې د کوم ځای نه ګبین جوړي هغه بوټي خو الله پیدا کړي دي نو په دای کې وشر شته او دومره ده چې غنمو کې وشر ورکې نو په بوسو کې نشته او چې په وګو کې وشر ورکو نو په ټانټو کې بیا نشته خو چې کومه ګیا مستقل تا کرلی لکه شوتل خید دا خو ځان نه مستقل فصل لګنه نو هغې کې به باقاعده وشر ورکې دغه شان کمې ونې چې تا په پوره کرلی دي د پټو او هغه ریبې نو پایې کې به بالکل د الله په نوم باندې وشر ورکې ولا تیمموا الخبیثا او کس مکوي د بیکاره منه هغه مال تنفقونا چې تاسو خرج کوئ ولستم بیاخذیه او نه تاسو غستون کې دغه الا ان تغمدوا فی مگر دا کسترګې پټې کې په دغه اساس چاله مور کو کتاله سوق درکینو ته ناله او دومره دا کته ډیر محتاج نو بیا والي والله محتاج نه کنه ته به محتاج یو پیرا کات راغلو دغه نمونو یو سړی یو مالدار کس وې چې مال لګ غنم را کنه نو یو ته چې راشه نو چې غنم ولا ورکول نو یا غنمو کې غنم لګو او دا کانی او دا غن بلا کونډه دا پکې ډیرو او یو ته چې راته مال څنګه غنم راکړو دا وتش کانی دی یو ته چې کانی ویني او چې دا غنم پکې ځای په ځای پراتری دا نه ویني نو هغه ومخ کې یو سړی خیرات کړو نو بعد خلک خیراتو کې نو ګوره هغه د اګمار ته وی ویمال کا پکې ډیره کا چې خلک یې خوړی نشي کنه او کله وی وړي پکې ډیر کا کله وی دا مرچو مرچکی یلکا مکه وکنه تا ته چا وی درې چې خیرات وکا او چې کې نو بیا پکې داسې زونه ولیکه ته دا الله مخلوق سره دوکې سره کوي کنه دا خو ته په بل غرض بیا کې نو هغه پکې چې تروجه پخکړې و نو هغه مې پاکوي رنګ چی وی چې کرچ کې چې خلک یې لګي خوري ان وی آیو ملمناستو نو هغه چې منوړې اوچته کړنو کرب هغه به نو هغه قربا وته وی ولې وی شګری پکې نو هم ډیرو خيارو نو هغه وی نه کله کله پکې روجي عمر راشي هغه ولوم داسې جواب ورکړ کنه وی کله کله پکې روجي عمر راشي لکه را تا مړ روجي پخ کړی دي لاول خو خلک دا صفا کی کنه نو خلک خیراتم کی
او بیا پای کې دنه دوکي کی ګوره مالګه پکې ډیره کا کله وی مالګه پکې کم کا مرچ مصالحه داس زونه پکې ډیر کا مکه وې داس خیرات بیا دې خیرات الله تعالی ضرورت نشتا کته کې ځان په تبا کې کدی اونکه الله دنه تپوس نه کی او کدا حرکت دیو کړو د دې سزا بدل درکې نو نه دي کې سړی داس خیرات کنا وعلموا یقین ساته پوشه ان الله چې بشک الله پاک غنیون بے پروا ده حمیدن ستایل شوه ده کتا خیراتن کو نور سیز د الله بڑای بیانی ستا په وجه د الله په خدای توپ کې سیوا والے ناراضي مړه غلط خیرات مکوا الشیطان یعدکم الفقر دویم امر اوس خیرات چې کې کنا نو شیطان بده پړ کې وسوسه اچي چې یارو ردات داسې په خلکو ویشي نو دا غټل ساندي دا سمره پګران خلک غټي نوړه بدلا نری نری کی نو ته وګوره خیر ادو کې او بیا غلی شي سړی یاره د جمعات کې نن د جمعې ورځ د خیر د یو شل روپے به ورکما نو بیا لک سات پس وی شل خډيري دی 15 به کما نو بیا وی یاره لس به کما نو چې سوره بیا وخت راځي ر چندې ویزا یاره بلی جمعې له ورکم دې کې ما سره دوره پیسې نشته کنه دا ولې دا لومبه دته ملک وي په دېړه باندې یو ملک دی یو شیطان نو چې نیک کار ته دیړو شنو دالته ملک وي پاسه داو کا نو فورن کوا او چې ته پکې لکون ته ساواله نو بیا شیطان را مخ کې شنه نه مړه مکه ودا ډېر ګران خبرې دي دا داسې دوره پاسانه نه ګټل کېږي الشیطان شیطان یعدکم الفقر یریتا سود فقیرنا چې تو فقیر شي ويأمرکم بالفحشاء او حکم کی تا استاد شومتیا فحشاء دلته په معنا د بخل والله والله پاک یعدکم وعده کی تا اسرا دلته یعد وعده نه ده او د شیطان یعد وعید نه ده یریتا والله والله پاک یعدکم تا اسرا وعده کی مغفرتن د بخنی منه د خپل طرفنا چې خیرات کین او زبرت بخنو کما وفضلا او د فضل چې ستا مال بکمی گنا زب نورم سیوا کما ولی وجه صدا والله والله پاک واسع فراخیرا استون کې ذات خو غله فراخی او تنگی داغه په اختیار کې دی والله یقبض و یبسط الله تنگی را ولی الله فراخیرا ولی علیم فود دار چا پزړ باندې هغه سره داغه د نیت مطابق معاملې کی یو تل حکمتا توے ما سره پیسې نشتا ځکه اکثر خلک غریب دي کنه پیسې وسره ني نو چې پیسې وسره ني نو تر دې خیرات نه وته صدقات نشي کوله نو الله فرمایي پیسې وسره نشته نو علم خو به سره یې کنه علم چاته خو کنه مړه معشوم تکې نه الف بیت سی وته خو او قرآن په ناظره درځي ناظره چاته خو او کنه ترجمه درځي ترجمه چاته خو او که بخاری شریف درځي بخاری وته خو بل حدیث کتاب د فقہ کتاب وته خو سو وصف بدرسي کنه یو تل حکمتا ورکی پوا ورکی حکمت من یشا چاته چوغواړي حکمت په غنو مانو ده مفسرین وګڼي معنی کړی دي همغه ته بس مطلبي یو سو اسانه معنی رالو یو تل حکمتا یو پدې معنی لري چې مخکې د انفاق باز شروع دي د خیرات نو حکمت پدې معنی لري چې الله پاک د صحیح خیرات چل خي من یشا چاته چوغواړي ځکه مخکې دوه قسم خیراتونه ذکر شو مقبول او غیر مقبول یا مقبول او مردود دو مثالونه د مقبول دو د غیر مقبول الله وی چې زما سو خوخي هغه ته زه د مقبول خیرات چلو خیمه نو داغه پیسې اسنځي او چې زما نه خوخ کنه نو هغه ته زه د غیر مقبول خیرات اپ هغه کې خپل پیسې ولګي نو پیسې ولګي خلق خپشي او الله رسول تم خپشي نو څه فائدہ وکړه نو الله ورکی د صحیح خیرات کولو چل هغه چاته چې د الله سوک خوخي او دا الله هغه سوک خوخي چې غي قران او سنت مطابق خیرات کی چې قران او سنت پکې نه فالو کی او پدې نه کی نو الله هغه خلکو ته د صحیح خیرات اډو چل لخي دا غي نه اصل لګي تاسو وینئ د معاشره کې اسه ته پیسې ولګي یو پدې معنا دویم یو تل حکمتا ورکی الله پوا د قران او د سنت من یشاء واغ چاته چې د الله خوښ شي الله پاک مال هر چاله ورکی
هغه خو فرعون له عمر کړو نمرود له عمر کړو اوسم بلا کافرانو له ور کړل مال دنیا هر چاله ورکی لیکن علم د قران او سنت او ایمان هر چاله نه ورکی دا چې د الله سو خوخي غیله ورکی ومن یؤت الحکمت هغه څوک چې ورکړي شو هغه ته په د قران او د سنت فقد اوتی خیرا کثیرا نو پس په تحقیق هغه ورکړي شو خیر ډیر خیر کثیر دیته وی مونږه هغه ته خیر کثیر وایو چې چاله مال دولت الله ډیر ورکی او چې چانه لوی عالم جوړ کی او قران او سنت ته کینه مونږ وایو دغه فقیر دی دغه محتاج شو او الله وی ما دل ډیر خیر ورکو خیر کثیر می دل ورکو او د دې دلان د علماء لیکي چې کوم عالم په قران او په سنت موړ نشو او دې دغه خرسي او خلکو ته پیچ کیږي او خلکو په مخ کې سره ک تکړی الک عالم خق پرېدا سوچته ساته چې کوم ځای غنا کې ناشته داسې یې نه ناشیا نوغه دنیا پرس داسې ناشتي داسې نه داسې راځي او دې عالمي د بسر داسې کړي سره ک تکړی حدیث کې راځي متکبر سره تکبر کول دا عین سنت ده چې کوم سړی تکبر کی هغه سره په تکبر ملاويږي دا سنت طریقه ده عاجزی با چا سره کې چې چا کې عاجزی نو زمونږ علماو کې اکثر داسي چې چته دنیا پر سړی ویني چته ایم پی ای منه یا مالدار سړی راشي یا غټ افسر نو بس دې داغه په مخ کې دا سره داسې کټکړي ولا خدای باندې تاسو سره دومره غټ علم دې کتاب او سنت ستا په مخ کې خو بدا خلک چړوم نه کی و تو زغه تغلی غلی کېږي خو د سوجه بکې کنه لالچ د وجه یا به نوکرې تغلی بچی لا یا سبل سو نو هغه الله تزا مسپارا چې هغه تعالی دا در کول شي چې دار چاله نور کی نو دغه سيزونه خو مړه غار چاله ورکی کافرانو له عمر کی نو طالب نه درکی نو د دې وجه د دې لاندې علماء لیکلي چې روایتو کې راځي چې کوم عالم د قران او سنت عالم دی او دیم بیا دنیا پرست پسخیږي او دا علم پاغه خرسي نو دی با کار څومره مالدار شي ولکه قیامت پرول چې قبر نه پاسي نو د پتندې با غټ غټ لیکلی شوی الفقیر پالپلا مسرا چې دا ډیر لوی بیکار فقیر دی د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت مړ شوی نو دا هغه شاته ورزولیو او دنیا له ترجیح ورکړی و خلک برده په تماشې الله دې موږ دین او ساتي نو علم د قران سنت چې د الله در کې په دې فخر کوي او د دنیا پرستو په مخ کې چې کم لوی کی په مال ته په دې باندې تکبر کوا وې تاسو رمړه مال له مال الله چې سره کړی دي نو هغه هر چاله نور کی والله یختص برحمته من یشاء د علماء بلا واقعات دي هم سره د ټیم مسله را ان شاء الله چې کمزې کې ضرورت راځي ال تبدتا او علماء واقعي بیان کوم چې مالدار او خپریدا چې غید له بادشاہ نوم پس کې ندي حساب کړي ښا خلیفہ منصور لوی بادشاہ او امام ابو حنیفه صاحب ته مینتونه کول چې تو ما سره چیف جسټس په خپل یادېږي زمونږ خلک په دلته یو بل وجني په دې وحده او هغه ته هغه مینتونه کول چې دا عہده والا وغنا غستا او په دې وجه جیل ته بوتله او چې ته زما حکم ولې نه منې او په جیل کې مړوم کو شهیدم کو لیکن هغه د بادشاہ هغه خبرونه نه منله هغه وی چې زستا په تنخوا باندې کار کوم ستا چیف جسټس شم او ته په ما باندې غلطي فتوی ورکې کنه زما څه کار دی نو کومه ده او داغه شاګرد بیا چیف جسټس امام ابو یوسف لیکن داغه تاریخ وګورا هارون رشید باچا پسترګو کې بسترګې ورکړې وې خبره به کوله په یو مقدمه کې بادشاہ غلام وی زجی دې کې گوایم امام ابو یوسف وتوی ته غلام د غلام گواہی نه قبلېږي نو وزیر وی ز گوايو کما وینا تم گواہی نشکولوي ته دروغجنې هغه ویولې ویتا زما په مخ کې یو پیر د هارون رشید باچا ته ویلو چې زستا باندېم نو کدا تا په دروغ ویلې نو د دروغ سړی گواہی خو زنه علامه او کتا په رشا ویلې نو تم غلامې کنه دیم غلام دې تم غلامې نو بادشاہ ناستو او بادشاہ تم دغه مقدمه پتاوا نو هارون رشید باچا وته وی چې که خپکیږي نه جی نو زپکه گوايو کما ما تم پترا نو هغه وته وی نه تم گواہی نشه کولې وی ولې وی ته پاسه کې بادشاہ ته مخامخ د سوکویل شي
هغه حیران شو چې ټولو په مخ کې ما ته فاسق وې وی ما دې څه فسق کړی وی ته جمع مون نه کوي نو هغه وی چې زه د عوامو کارونه کوم نو زه سمېږم نو هغه وته د عوامو کارونه په خپل ځای خو د جمع مون سو په خپل ځای لري چې کم سړی د جمع مون نه کی هغه فاسق دی او د فاسق گواہی په دین کې نه قبلېږي هغه بیا داسې عہده سنبال کړی وی ښا چې بادشاہ له به پسترګو کې سترګې ورکولې او خبره به وته کوله دغه هغه د عہده پروا نه ساتله بادشاہ به دغه احسان منو نو کوم عالم چې الله ته ځان وسپاري نو دا خلک دای په خپو کې ناشتي او چې کوم وته ځان دی ته وسپاري نو الله وی زدي سرایا دی به بیا موړ کی وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نالی مگر خاوندان دا کلو وما انفقتم من نفقه درم امر ګوره اول خو نظر مکوي منخته خو که ضرورت راغی او منخته کوي مو نو دا الله پنوم د بل چا پنوم نه نو خلق به وې د حسنین روجی نیوما او چا به وې د پلانکی بابا روجی نیوما روجی خدا الله دی د محمد علی السلام د پار روجی نشته نو چې داغه پنوم نیوي روجه خو د الله پنوم نیوي دا اوس چې مونږ نار تند تیرو دا چا لپاره دا الله لپاره د بل چا پنوم باندې منخت مکوي دا شرک دی منخت اسم خشینه دی حدیث کې راځي اتقوا النذور ځان د منختو نه ساته پدې خو الله د شوم سړی مال لګي د خیرات صدقات اسنه کی نو خوب کې به کله خامار راځي او کله پزمره چکونه لګي او کله ورپسې غټ سپیش وي انو دې اجازه چې را پاس نو ټوپونه وي نو بیا وی یره زبدا خیراتو کوم خو کدا منخته خو کدا و نشو ته مړه خیرات صدقات کوه ته بداز مزیدار خوبونه ویني د شوم سړی مال الله پدې لګي منخته ناروا نه را ثابت ده ولیکن غره نه را ځکه منخت ډېر ګران کار دی مونږه سر ته نه رسو خلک وی که زما پلان کې کار وشو نو زه به یو دیګرو دې پخوما انو چې پخې کې نو اول ته پخپل وخوري دغه پتا باندې حرام دي نه به خوري او چې کم مالدار خپلوان یاران دوستان دي پاغي به هم نه خوري دا و صرف پاغه چاخري چې پاغي زکات کیږي نو مونږ داغه احتیاط کو بعد وی جی خیر دې درې دړې نو مونږ نیمه دړې ځان لواچو الګا بل ته ځان له پوښ کنه تا د منخت دی خبر راوستا نو منخت ډیر ګران کار دی سړی نشي ادا کولې بیا اپ ذمہ پاتې شي نو خیرات ولې نه کوي چې منخت کوي وما انفقتم من نفقه اج تاسو خرج کوي سمال او نظرتم من نظر یا خیرات یا منخت کوي د سسیز منختا نو د الله په نومې کوي ځکه چې فإن الله يعلم پس بشک الله پويږي پتاغه چې تا د چا په نوم باندې وکړه وما للظالمین من انصار او نبی ظالمانو د پاره سو کیمدادی کتا د حسین رضی الله عنه پنو موکړه کتا د محمد علی السلام پنو موکړه کتا د بوتو یا د بل ولی پنو موکړه نو په کار بدران شي التا ځکه چې دا ظلم د شرک دی او ظالم لال ته پیغمبر مدد ورکی نه ولی او نه بل سوکا ان تبدو صدقات فنعما هی سلورم امرو یرجی خیرات کارکو مکنه په پټا بعض خلک دا مسله قران دا حل کړی را چې بس ځان ته ګوره ک پړ مضبوطه کارا کوا چې ریا دغه سيزونه درکینی کارا کوا او کنه پړ کمزورې چې یاره پړ کې دار دي چې خلک راته خوې دا 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 کنه نو بیا په پټا کوا او کنه یو ځای کې اته چاته دا خول غواړي چې دا پلان کې مالدار د خودي زکات نه ورکي او ته داغه په مخ کې چاله زکات په دې نیت ورکې چې دیم داسې په جوش کې راشي او زکات ورکې نو خبره ده او که یو ځای کې تا ته خطرې چې کزه 1 لاک زکات راو باسما نو ما پس بیا د شپې دا مسلمانان غلاګران راځي مسلمانان غلاګران خې اندوان او يهوديان عیسایان نه دغه دلته مسلمانان اوسې کنه مسلمانان غلاګران ډاکوان را پس بیا د شپې راځي پرې دی منا یا را پس بیا خاتون را لېږي چې کله پلان کې ځای ته دومره پیسې راونړې نو دا چل به وکما او مسلمانانو هغه عام جنت او اول وی زب جنت تزما او بل توی مال به دومره راکې پدې کې حیا پاغه کې نه چې دا د غټلې انسان نو تم غټ کنا صاحب الله دور اعتبار نشته درې ورکول تعالی باندې درکې خدا خلق کی چې ای کې حیا غیرت دا سيزونه ني او هغه وی دومره براکه او کرا دې نکړې نو بس بیا خپل حشر وینې ډېر خلک پکې شهیدانو مشو
او زمونږ عقیده داره چې مروح بټوله هغه بم ډیرو پکې سر پړلې چې کومه پردو خلکو نه پړلې او اوس بال ته تلی او ان شاء الله په دې روزه کې چې ای سره کوم عمل کینو اوس الله غدل تخینه کنه الله دې مونږه وساتي او چې اوس وخت کې کمداز خلق دې الله دې ته هدایت نصیب کړي الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي صحیح چې په الله مضبوطه عقیده جوړ شي چې الله پیدا کړی م الله براله راکی او اوس مسلمانان نه تنګي نو کتا ته دا خطرې نو بیا مفسرین لیکي چې په پټه خیر دې زکات ورکوا دغه خلک دې ته هم ګوري چې ور د دومره زکات او استخراج مطلب دار چې د سره پیسې ډېری دي کنه نو خیر دې بیا په پټه زکات ورکوا تیار کې چې څوک دې پیژنې نه ان تبدو الصدقات کتاسو پخکار کوي خیراتنا فنعمه نو خطری کده دغا خدی دغا وین تخفوها کتاسو پټوي دغا وتؤتوها الفقراء او ورکه وې دغا فقیرانو ته فهو خیر لكم نو دا ډیر خیستا زره پارا دام بهتره طریقه دا ويكفر عنكم فائدہ د خیرات لربکی الله استاسو نا سیئاتکم دنیائی تکلیفون استاسو الصدقه رد البلاء حدیث کې راځي خیرات سره مصیبتونه دفع کیږي او دغه شان حدیث کې راځي چې غصه د الله خیرات چره د الله غصه دفع کی د الله غصه والله پاک بما تعملون خبیر پاک سے چې تاسو کوي خبردار ده پنځم امر د صحابه او پزنی يهوديان او نورو کافرانو پیسې وکړه وته وی ک ایمان نوړې نو دا قرض د معافکو الله آیات راولېږي چې نه دومره پزان سخت امت راوي لیس علیک هداهم نشته پتا باندې ذمہواری دي تر هدایت ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کی چاته چوغاړي وما تنفقوا من خير هغه چې خرج کوي سخمال فلانفسکم نو د پاره د فائدې استاسو ده وما تنفقون او مخرج کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټول د رضا د الله وما تنفقوا من خير هغه چې تاسو خرج کوي سمال يوفى اليكم پورا بدل کړی شي تاسو وانتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم او زیاتی نکیږي للفقراء الذين شپغم امر چاله ورکم خیرات چاله د پارا خیراتون استاسو د پارا د فقیران والذین کسانو دی احسروا فی سبیل الله چې بن کړي شوی دی د الله پلار کې د الله د دین د پاره ځانونه بن کړي دي علم حاصلی یا جهادونه کې د کافرانو خلاف یا حج لتلره لا یستطيعون ضربا طاقت نه لري د ګرځېدو فلر دی پزمکه کې چې ځان لا مهنت مزدوری وکي طالب علم دی هغه علم حاصلین او مزدوری نشي کوله نو هغه ورکه کنه مجاهد دی هغه جنگي کافرانو سره نو مزدوره ته سامنے دی نو هغه ورکا اجي سه بجلتلره التوس ر پیسې ختم شي نو کلی کې مالدار هم دینو دل ورکا يحسبهم الجاهل گمان کی خیال کی پاغي باندې ناپو خلق جاهل ندل تمرات جاهل نا هغه به علم به تعلیمه بلکې هغه جاهل چې هغه ته پته نه چې هغه ځکه چې طالبان مخ چې کوم کرا خو زبردست خلقو هغه کبډوړه خړلا کنا او جامع به مزیدار چولې وي پټکی به مزیدار والی او سپینو جامو کې وو نو مالدار ته چې بچاوي دې سره مدد کوي یا خو سپینرو بره اب وې کنه دې ډېر مالدار ره حالان کې غي د صفای خیال وساتو او چانه به سوال نکو نو داس وسم بلا خلق شته زمونږ په دې محلو کې داس خلق شته چې غي نار تیره کې هو چاته وی نه او ظاهری شکل صورت مغیدا سے جوړ کړي چې غي خودداري دا نخوخي چې مال خلق زکات او خیرات راکې بل وس کی دا خوددار خلق هر ټیم کې شتا نو که زه ته تعریف نکو نو قران تعریفو کې دا کافی ده يحسبهم الجاهل ګمان کی پاغینا خبر خلق اغنیاء د مالدار چې دا مالدار دي من التعفف د وجد سوال نکولنا اغي سوال کینا نو خلق پی مخواغه چاله ورکو چې سوالو کی مونږه خود سوال ته پته مو یو کنه الله وی هغه سوال کینا نو چې نکی نو ته ولا په مینات زاره ورکه نو ته زبې څنګه پیژنما تعرفهم تو پیجن یغی بسیماهم پنخداغي ولې ته طالب نه پیجن جماعت کې چې د الله دین اصلي هغه سره خپل نه خي کنه کتاب وي وسرا
او داغه شکل صورت نه پته لګي داغه جسم کمزوري داغه مخ نه پته لګي چې دی اجس کې وینه کمرا مهنت ډیر کې خوراک په سم نه میلاويږي اتا جی صاحب نه پیجن احرام به تړلی کنا اته مجاهد نه پیجن تعرفهم بسیماهم پیجن باغی لرا پنه خداغي الله واستانه تپوس کې غي نه دا تپوس نه کې چې سوال لول نه کو سوال او خشي نه رہے او تانه به تپوس کې تا ولول نه ور کړي تر دې پورې علما لیکي چې تر یو سړی بارا کې معلوم کې چې دې غریب دې خوده زکات نه علي نو هغه زکات ورکه خدا او تمو آیا چې دا زکات دی زمون خلکو خدا عادت دی کنه کچاله 50 روپے زکات ورکو مسو دا والا دا خدای مال کې زکات کې قبول کا دا ویل ضروری نه دی ستا پړو کې چې بس خبره ده الله ته معلومه را په خله ویل لازم نه دی بلکې په خله ویل ګناه ده ځکه چې مونږه دریا را پاره بیا کو نو په خله مو آئے که زکات خیرات یا ستاړ سره تعلق ساتي کته پوهیږي دا سړی زکات نه لې خپکیږي هغه ته وایو والا خیرات که په خیر مو آیا وتا که خپکیږي چې دا دې مال زکات خیرات راکې نوړه کې وایا چې الله دا زکات دې خدای علی دا هغه ته وایو دا قرض والا خیر چې رسرو شي بیا مال راکې هغه سره بلا کیږي اج زکات علی هغه سره بیا پیسې کیږي او چې تر قرض پنیت وای نو هغه به د قرض والی وګوره د زکات پنیت درنالي نو علما تر دې لیکي چې هغه ته وایا چې او دا قرض والا مړه روزه په تیرا ک بیا به راکې کنه هغه سره بیا سره چې طالب درکې دا د سړی غوجز بیا د سره صحیح نه نو او ک بیا د درکې وې زمړه وال استاش په ماوس دړن اسې مستری او که تاسو چاته قرضي او زکات کې وته ورکول غواړي نو دا څه وته نشي ویلې چې پیسې د قرض کې حساب او زکات کې نه هغه ته پیسې وګوره مال راوړه نو چې درې کې نو بیا ولا ورکوي او دا استاش وي کاغه وی ما سره پیسې نشتا نو بیا په مسله پوي کا به دې له پیسې در کومه او ته مال بیا په قرض کې واپس راکې نو هغه ورکا او قرض کې ته واپس والا وایي کې ګورم ډېر خواري اې دا جدا مسلو کې راړ کې وی چې ورکا بیا بیرانه دغه کې خو پرې دې به نه پیسې ته بیا والا دغه کنه لړ بیا د پیسې نه درکې نو دا مسله چې قرض نشي بخره چاته زکات کې پیسې بوله ورکه مالک کې وي هغه نه پس بخپل قرض ختمه لا يسالون الناس دې سوال لکی د خلقنا الحافا فواضحلو چا پسې بڑستن کیږي نه وما تنفقوا من خير هغه چې خرج کوي سمال فإن الله به عليم پس بشک الله پاغي پوه ده ته الله لورکه نو نیت صفاو کا و ممرو یره د شپې خیرات خی کنه دروازه کنه او په پټه خی کنه په ښکارا نو الله فرمایي خیرات کې ماړو سټیم نه مقرر کړي کله شپې کله دروازه او که په پټه کې په ښکارای او جرا شرطونه مخ کې بیان شو په دې پوره نو الله